د ملا هب.ت تازه او نوی امر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له ادرسه په یوه خپاره شوي مکتوب کې ټولو مرکزي او ولایتي ریاستونو ته ویل شوي چې د ملا هب.ت د شفاهي هدایت پر اساس په 34 ولایتونو کې ټولې کلیوالي پرختیایي شوراګانې منحل شوي او یاد وزارت به له یادو شوراګانو سره د ټولو پروژو کې هغه نیمه کاروي یا تکمیل حسابونه تصفیه کوي. په مکتوب کې وړاندې اقتصادي ادارو ته امر شوی چې په کلیو کې د پروژو د تطبیق لپاره له ملایانو اجازه واخلي. اقتصادي سکتوري ادارې دي په سیمه کې د کار د نقشې پروژو په انتخاب کې د علماو شورا نظر واخلي. بلخوا د اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د هیواد د ګټې په صورت کې چمتو دي چې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا له ارزونې وروسته که چیرې دغه اجنډا د افغانستان په ګټه وي په دغه غونډه کې به ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد دغه راز وایي چې د دوحې په راتلونکې غونډه کې باید له اسلامي امارت سره تعامل د سرپرست حکومت پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو او د افغانستان د مهمو مسایلو په تړاو خبرې وشي. د اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته څرګندوي موږ یې څیړو که چیرې د افغانستان په ګټه وي له شک پرته موږ به ګډون وکړو خو که چیرې د افغانستان شرطونه په پام کې ونه نیول شي او دا غونډې د دې لپاره جوړې شي چې افغانستان ګډوډ او خور وښیي له شک پرته موږ به ګډون ونه کړو. د اسلامی امارت ویان که څه هم د دوحې درېیمې غونډې کې د ګډون لپاره د سرپرست حکومت د تازه شرطونو په تړاو څه نه وایي خو د دوحې په دویمه غونډه کې د نه ګډون لامل د خپلو شرطونو نه منل ګڼي.